وخت سره زر نه دی، وخت ژوند دی او هیڅ څه له ژونده غوره او ارزښتناک نه دی. او داسې کله هم مه کېږه چې څوک مجبور شي دا خبره په زړه کې درته وکړي چې چېرته ځم خبرې ستا د بې ننګۍ اورم، سړی خو ځای چېرته د سترګو لګېدو پرېږدي. زړونه وزرونه لري که پرې مین شوي الوزي، شاوخوا دې دورې وهي او که مینه دې ترې واخیسته الوزي او دشکځي. او چې د صبر و حوصلې جام یې در ډک کړ، ځمه مینه او ملګرتیا له همدې شېبې پیلېږي. د یو چا د حالت د ښه کولو لپاره اړینه نه ده چې ډاکټر واوسي، یوازې مهربانه واوسه، دا کافي ده. او یوې هیلې ته د دوو تنو د رسیدن هڅه د دې خاورینې تر ټولو ستر خوند دی. مین د چوپتیا غږ تر ټولو جګ اوري. مهرباني له موډه نه لویږي، نو مهربانه اوسه چې ښه ښکاره شي. موږ کولی شو خلکو ته مینه، محبت او خوښي ورکړو، خو هیڅکله د دې شیانو لیاقت نشو ورکولی. او زه به تل له تا سره مینه لرم، ان که ته هیڅکله هم زما نشي. او ته زما هغه څوک یې چې زما د زړه نړۍ ورسره ښکلې شوې ده. دلته مینه هغه ګناه ده چې شاهی او شاها په خپله خوښه په خپلو غاړو اخیستی. او شپه هغه وخت ښه کېږي چې د خوښې کس دې درته ووایي ښه شپه. که ته له یو چا سره خوشحاله یې، نو دا هیر کړه چې نازکه خلک به څه فکر کوي. او مین تل شهی ته ور ملامت وي، هره پړاو ناغې په ورین تندې مني. او رحمان بابا وایي غرونه غرونه خوب په څاڅکي اوبو تښتي، یار په سیند زما د اوښو بیدار نشه.
ځینې چې لاړ شي د زړه آباد ښار دې له ځانه سره یوسي او د زړه په یوه ویرانه کې دې پرېږدي. او له هیچا د زړه زور ما اخلا، که د خلکو د زړه زور دې ترې واخیست، کله به هم د هغوی لخوا درنښت و باور ونه ویني. او هغوی چې هیڅ کوښښ نه کاندي هرومرو پښیمانیږي. او په پای کې د خلکو ښکلي او زړه راښکونکي مخونه زموږ په ذهنونو کې نه پاتې کیږي، ښکلي او مهربانه زړونه یې زموږ په زړونو کې پاتې کیږي. د مهربانۍ په کیلي د ژوند ټولې بندې دروازې په اسانه خلاصېدای شي. وفاداري لږ موندونې او نایابه ده، که ودې موندله ویې ساته ویې پاله. ان ډیر زیات ښه خلک هم حدود اربعه لري، نه بل څوک ورپرېږدي او نه دوی خپله ترې وځي. او خلک تر ټولو ډیر له نوي کار، نوي ګام او نوي خبرې ویریږي. هوښیار یې وپوښت د سرو زرو په خپله ګوتمۍ داسې څه ولیکم چې په غم کې ورته وګورم غم مې هیر شي. ویې ویل دا به هم تیر شي. او په زړه د ډېرو زورورو زور هم نه دی بر. انسان هله نه زیږي چې د مور له خېټې راوځي، انسان هله زیږي چې له خپلې خېټې راوځي او د ذهن پراخې نړۍ ته ورننوځي. او د جګړې هر مرمۍ 2 نفره وژني، یو سرتیری بل یې د زړه په کور کې میشته شهی. زړورتیا دا نه ده چې له هیڅ څه نه ویریږي، زړورتیا دا ده چې له ویرې سره سره بیا هم تر ټولو وړاندې روان یې. او یاد یې لره چې نیکمرغي د ژوند له هره وخته هیڅ بې هیڅه خوند اخیستلو ته وایي. او د کنایو ژبه ترخه وي، د اشارو ژبه خوږه وي. یاد یې لره په خپله لار له روان چا څخه هیڅوک نشي مخکې کیدی. او ته
د میلیونونو سپرمنو په ګړندۍ سیالۍ کې یوازینی ژوند ګټونکی بریالی یې، نو ځان ته دې ارزښت ورکړه او پرې مین شه. او زړه هله زنګ وهي چې په زړه خبرې پاتې شي. که نه یې شی کړای ویې لیکئ، ویې شلوئ، خو په زړه یې مه پرېږدئ. او ژوند نن ته وایي ویې کړه او ښه ډېر خوند ترې واخله. مینیدن شیبه غواړي، هیرونګ درست عمر. او مین په خپله شاهۍ پسې نن له پرونه ډېر مري او سبا له ننه. دا د مین کمزوري نه ده، د شاهۍ زور دی. که خپله خوښي مو په نورو پورې وتړله، هغوی به هرومرو ستاسې د خفګان پوره پوره کوښښ وکاندي. او شاهۍ چې له مینه منفي کړي، د مین حاصل صفر راخیږي.